بل حدیث واوره ډېر د یېرې حدیث ته امام احمد راوړی دا چې خپلوانو سره خپلولي ماته کوي او سینې ټپوي او دا چې کلونه کېږي او د خپلوانو سره بد نشته رابطه نشته تپوس یې نه دی کړی دا به ډېري خفه کېږئ مه دا به ډېري صرف دا حدیث واورئ رسول صلی الله علیه وسلم ان اعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة د آدم د بچو اعمال هر جمعرات لبرخیږي د جمعې په شپه د اعمال برخیږي بیا دې کې چې کوم الله اعمال قبلوي هغه ته قبول کړي نو د هر چا نیک عمل قبول شي فلا يقبل عمل قاطع رحم سوى د هغه چا نه چې رشتې ماته کړي الله دغه عمل نه قبلوي عمل د ده زوړند پاتې شي سوچ وکړه چې د څومره خلکو اعمال به زوړند پاتې شوي او هغه دې امید کې دی چې ما منځونه کړي دي او ما روجې او ما زکاتونه او ما صدقې او ما ډېر څه کړي دي صبر هسې نه چې زوړني ګورې هم زوړندېږي څنګه د هغې یوه وجه دا ده چې رشته دې نه یې پاللي رشتې دې ماتې کړي اعمال دې بره نه قبلېږي دا امام احمد دا حدیث راوړی د جبیر بن مطعم رضی الله عنه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنة قاطع جنت ته هغه سړی نشي ننوتی چې هغه رشتې ماتې کړي